او هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته د ګونګرو نشان ووهئ ترڅو نورو په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کړم. دوستانو نن په دې ویډیو کې تاسو ته وایم که یو نجلۍ نوې واده شوې وي بیا په خپل د واده لومړۍ شپه کې خپل لومړی کوروالي کې که وچغېږي نو مېړه باید څه وکړي. دا کار په هر نجلۍ باندې واده شپه کې راځي، ولې چې لومړی ځل کوروالی ورسره کېږي او درد احساسوي. د درد کمولو لار دا دی چې ورسره لومړی ځل کې باید ډېره مینه وشي او د هغې د مینې راپارونکي ځایونه باید لمس شي او کوشش وشي چې ډېره ګرمه شي. کله چې ګرمه شوله نو باید ډېره په آرامي سره کوتک د هغې په شرمګاه کې وسولوئ او آرام آرام دننه کې. که بیا هم درد احساسوي نو خپل ژبه د هغوی په خوله کې ورکې او د هغې ژبه وزبښئ، نو دې سره هم د هغې چیغ بندېږي او هم د هغې د درد کمولو لامل هم ګرځي. دا چې لومړی ځل درد احساسوي یو عادي خبره ده، ولې چې په کوم ځای کې یو ګوته تللی نه وي نو تاسو یو غټ کوتک وردننه کوئ. خو بهتره دا دی چې اول ښه ګرمه شي بیا کوروالی ورسره وشي، نه درد ډېر احساسوي او نه چیغه کوي، صرف خوند اخلي، صرف خوند. مننه دوستانو چې ویډیو مو وکتله. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو تاسو نه هیله کوم چې ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو نور دوستان هم ترې ګټه پورته کړي. مننه.